مرګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مو منئ ستاسو ورور عزمي سبزی هم په پروګرام ادبي ځغل کې څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ د ښه شاعرانو پسې ګرځو د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوو تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو مرګرو نن په دې سلسله کې را سره مختار خیران صاحب دی چې یو خوږ ژبې شاعر دی یو ستر شاعر دی د هغه نه به ستاسو دپاره خواږه شعرونه ریکارډ کوو تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو نو په پروګرام د ادبي ځغل کې د ټول ناول موږ مختار خیران صاحب ته په خیرالۍ او مننه کوو. ډېره مننه او خو ډایرکټ په غزل ووایو نو د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي چې محبت او ورورولي خوښوي چې محبت او ورورولي خوښوي نو بیا به بېشکه بونیري خوښوي. ډېر ښه یاره خط دی. مننه او ستا د پولۍ لاس و نظار پوښتونه ستا د پولۍ لاس و نظار پوښتونه څومره لاله مزدوري خوښوي. اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول تا نه لیدل خو ما به په سر غرونه ګرځول. مننه ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کندر کې شپه وه ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کندر کې شپه وه او ما ټول عمر د ځان سره وخمونه ګرځول. ډېره مننه ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کندر کې شپه وه ما ټول عمر د ځان سره وخمونه ګرځول. راځه خواته مې کښېنه پخوانۍ قیسې شروع کا راځه خواته مې کښېنه پخوانۍ قیسې شروع کا او ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول. ډېره مننه راځه خپو ته مې کښېنه پخوانۍ قیسې شروع کا او ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول. هغه خندا دې څه شوه یار هغه ښایست دې څه شو هغه خندا دې څه شوه یار هغه ښایست دې څه شو په مونږ لیونو چې دې سرونه ګرځول. مننه دوستان مې ټول صحیح وو زه بدبخت او مین وم دوستان مې ټول صحیح وو زه بدبخت او مین وم ما خسې په دوستانو ګمانونه ګرځول. مننه او جانانه ستا واده او د مختار لیونۍ مینه جانانه ستا واده او د مختار لیونۍ مینه مولانا به مې مخکې سلامونه ګرځول. هغه داسې یو څو شعرونه دي چې یو وخت چې خبرې مې خوږې وي او مزې وي یو وخت چې خبرې مې خوږې وي او مزې وي یو وخت چې په لاس کې مې پیسې وي او مزې وي یو وخت پلار او ورور مې مسافر زه په کور وم یو وخت پلار او ورور مې مسافر زه په کور وم یو وخت سم پردي کلي کې شپې وي او مزې وي یو وخت ښه ناوخته به د شپې کور ته راتللو یو وخت ښه ناوخته به د شپې کور ته راتللو یو وخت چې د مور سره دوکې وي او مزې وي. مننه یو وخت چې یاران به رانه ګیر چاپېره ناست وو یو وخت چې یاران به رانه ګیر چاپېره ناست وو یو وخت د مختار سره مزې وي او مزې وي. ډېره مننه او داسې به ته څه ووایم چې خفه په دې شم چې ته هم په سر پټ کې ګرځوې خفه په دې شم چې ته هم په سر پټ کې ګرځوې ځان ته پښتون وي او په باران پسې پټې ګرځوې. مننه ښه خو به دا وی چې موږ ستا خوړلی اسکلی خانجي ښه خو به دا وی چې موږ ستا خوړلی اسکلی خانجي ته ټوک ډوډۍ له په ټول کلي کې سړی ګرځوې. ډېره مننه ښه خو به دا وی چې موږ ستا خوړلی اسکلی خانجي ته ټوک ډوډۍ له په ټول کلي کې سړی ګرځوې. تا خپل اختیار په خپلو لاسو پنجابي له ورکو تا خپل اختیار په خپلو لاسو پنجابي له ورکو پښتون بچیه ته به ټول عمر ټاټ کې ګرځوې. ډېره مننه مرګرو دا و زموږ سره مختار خیران صاحب چې موږ ته خواږه شعرونه واورېده تاسو هم واورېده موږ ترې هم خوندونه واخیسته تاسو به ته هم خوندونه والئ نو اجازت راکړئ د الله په امان ستاسو ورور عزمي سبزی وسلام.